ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 80 آیت څخه اوري. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. او ویل آیا ته له موږ سره مسخري کوي؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خانو له خپل رب نه دی وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه د داسې غواوي چې نه زړه وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خو بیا وویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا یې وویل خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی جواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت یې نه دی ایستلی نه یې ځمکه کوربه کړې نه یې ارهټ ګرځولی روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې بیا یې هغه ذبحه کړه که نه نو د دې کار کوونکي نه وو. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایي او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جسد هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهیږئ. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزېږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي، تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.